انتخابات او ستاسو پوښتنې. زما نوم مسعود دی. وروره دا یوازې دا مې اورېدلي چې سنبلې په 28مه باندې دا انتخابات کېږي. نور پرې نه پوهېږو چې چا له به رایه ورکوو. تېر ځل خو خبره معلومه وه چې جمهور رئیس له به رایه ورکوو. هوکې سمه ده، ټولټاکنې ډېرې نږدې دي او د جمهوري ریاست د ټولټاکنو په پرتله ډېرې پیچلې دي. په کار ده چې هر سړی په دقیقه توګه پوه شي چې چاته رایه ورکړي. تېر کال خو موږ کوښښ کاوه چې یو کس د افغانستان د جمهوري ریاست دپاره وټاکو، اما دا ځلې موږ ولسي جرګې او ولایتي شورا ته ټاکو، خو هر څوک باید په خپل ولایت کې ولایتي شورا او ولسي جرګې ته د خپلې خوښې وړ استازی وټاکي. خو په دې معنی چې د افغانستان هر اوسیدونکی هر وګړی باید د ټاکنو په ورځ 2 پاڼې نښه او د رای ورکولو په صندوق کې واچوي. یوه پاڼه چې ابي یا نیلي رنګ لري هغه د ولسي جرګې د استازي لپاره، او بله پاڼه چې ژیړ رنګ لري د ولایتي شورا د استازي لپاره کارول کیږي. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28مه نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو. انتخابات او ستاسو پوښتنې. زما نوم علیمه ده. زه پرون پوهه شوم چې د ولسي جرګې او ولایتي شورا استازو ته رایه ورکوو، خو په دې هیڅ نه پوهېږم چې ولسي جرګه په دولت کې څه کولی شي. ستاسې خبره سمه ده. په کار ده چې تاسو یو څه د ولسي جرګې د مسؤلیت او دندو په هکله پوه اوسئ او یو څه مو زده وي. ولسي جرګه د عوامو د 2 ملي شوراو څخه یوه جرګه یا غونډه وي، او بله غونډه د مشرانو جرګه ده چې دغه جرګه یا غونډه د سنا مجلس په نامه هم یادیږي، چې د هغې په اړه به در سره بله ورځ وغږیږو. د ولسي جرګې غړي په اساسي ډول 3 مسؤلیته پر غاړه لري. لومړی چې د خپل ولایت او د افغانستان د خلکو څخه به د 5 کلو دپاره استازیتوب کوي. د خپل ولایت غږ او د افغانستان د ټولو وګړو غږ به حکومت ته رسوي. دوهم، قوانین به وضع کوي او بودیجه به تصویبوي. دغه ډول ملي شورا یو ارګان دی چې د ملت لپاره پالیسي او اهداف ټاکي. دریم، هغه د حکومت د پالیسۍ او فعالیتونو څخه څارنه کوي ترڅو وپوهیږي چې حکومت د ډاډ او کفایت وړ دی. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28مه نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو. انتخابات او ستاسو پوښتنې. وروره زه خو په دې پوه شوم چې ولسي جرګه د ملي شورا یوه برخه ده او لوی کارونه او دندې به پر غاړه لري، خو په دې نه یم پوه چې ولسي جرګه او ولایتي شوراګانې به څو غړي لري او چوکۍ به ولایتو ته څنګه تقسیمیږي، یعنې څو چوکۍ به هر ولایت ته ورکول کیږي. په عمومي توګه د ولسي جرګې 249 چوکۍ دي چې د هغوی له جملې څخه 10 د کوچیانو لپاره دي او پاتې 219 نورې چوکۍ د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون په اساس په 14 ولایتونو باندې ویشل کیږي. د هر ولایت د نفوس د شمیر په حساب د هغه ولایت استازي وي. دا په دې معنی چې د هر ولایت نفوس چې څومره ډیر وي باید په ولسي جرګه کې د هغې ولایت چوکۍ هم ډیرې وي. د مثال په ډول د کابل ولایت چې ډیر نفوس لري د 33 چوکیو درلودونکی دی. د دې برعکس د نیمروز ولایت چې لږ نفوس لري هغه باید 2 چوکۍ ولري.
چې حد اقل 88 چوکۍ د ولسي جرګې او 1/4 چوکۍ د ولایتي شورا د ښځو لپاره غوره شوي دي. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو. انتخابات او ستاسو پوښتنې. زما نوم فریبا دی او خیاطي کوم. تېره اونۍ خو پوه شوم چې ملي شورا 2 مجلسونه لري چې یوه یې ولسي جرګه او د بل په هکله هیڅ معلومات نه لرم. که لږ معلومات راکړئ د خبرو. ښه ده، اوس تاسو ته په ډاګه شوه چې 2 ارګانونو ته رایه ورکوئ چې یو یې ولسي جرګه او بله یې ولایتي شورا ده. ولایتي شوراګانې ولایتي غونډې دي چې د هر ولایت خلک د خپل ولایت لپاره ولایتي شورا ټاکي. په هر ولایت کې یوه ولایتي شورا موجوده وي، په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې یوه ولسي جرګه باید موجوده وي. ولایتي شورا په ولایتي ارګانونو کې د یوې مشورتي غونډې په توګه وي. د ولایتي شورا غړي 3 مسؤلیته لري: د خپل ولایت د پراختیا او په ټولو اداري امورو کې په فعاله توګه ګډون لري. بله دا چې خپلو ولایتي ادارو ته لارښوونه کوي، په ځانګړي ډول د هغه ولایت د والي سره مرسته کوي. او بله دا هم د خپل منځ څخه یو استازی د 4 کلونو لپاره د مشرانو جرګې یا د سنا د مجلس لپاره ټاکي. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو. انتخابات او ستاسو پوښتنې. زما نوم حبیب الله دی. زه اوس پوه شوم چې په هر ولایت کې یوه ولایتي شورا ده او هر شورا د خپل ولایت لپاره کار کوي. خو په دې نه پوهېږم چې د ولایتي شوراګانو د غړو شمېر څو دی. 40 ولایتي شوراګانې موجودې دي، یعنی هر ولایت یوه شورا لري او د شورا د غړو شمېر د هغه ولایت د نفوس په شمېر دی. په دې معنی چې د هر ولایت چې څومره نفوس وي په هغه اندازه به د ولایتي شورا غړي زیات وي. مثلا د کابل ولایت زیات نفوس لري، باید چې ولایتي شورا یې 29 غړي ولري. خو د کابل ولایت په پرتله د نیمروز ولایت چې د هغې نفوس ډیر لږ دی هغه به 9 تنه غړي ولري. لږ تر لږه یې 88 چوکۍ د ولسي جرګې او 4مه حصه یې د ولایتي شورا د ښځو لپاره ټاکل شوي دي. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو. انتخابات او ستاسو پوښتنې. زما نوم فقیر ګل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. وروره په دې خو پوه شوم چې مشرانو جرګه د ملي شورا یوه څانګه ده، خو که دا راته ووایې چې مشرانو جرګه څه شی دی او کوم کارونه کولی شي.
د مشرانو جرګه یا د سنا مجلس د ملي شورا د دوو برخو څخه دی او د هغې بله برخه څرنګه چې تاسو پوهیږئ ولسي جرګه ده. د مشرانو د جرګې استازي نیغ په نیغه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. د هغې یوه برخه د جمهور رئیس لخوا ګمارل کیږي، خو د هغې یوه بله برخه د ولایتونو له لورې د ولایتي شوراګانو له لورې ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي د یوې ملي شورا په توګه 3 مسؤلیته په غاړه لري. هغوی د خپل ولایت او د افغانستان د خلکو څخه استازیتوب کوي او د خپل ولایت او د هیواد د ټولو وګړو غږ حکومت ته رسوي. هغوی قانون وضع کوي او د دولت کارونه او بودیجې په هکله مشوره ورکوي. په همدې توګه ملي شورا یوه اداره ده چې د یوه ولس لپاره اهداف په ګوته کوي. بله دا چې هغوی د حکومت د فعالیتونو او پالیسۍ څارنه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت ښه او کارکوونکی دی. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو. انتخابات او ستاسو پوښتنې. زما نوم نصرت دی. په تېره اونۍ کې خو مې د ولسي جرګې او ولایتي شورا په هکله ډېرې خبرې واورېدې، خو که دغه غټ غټ توري یو ځل بیا راته ووایي نو ډېره ښه خبره به وي. د ولسي جرګې او ولایتي شورا ټاکنې د 1384 کال د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي. موږ به خپل استازي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره وټاکو. هر یو مکلف دی چې د خپل نظر وړ استازی په ولسي جرګه او ولایتي شورا کې وټاکي. ولسي جرګه د عوامو غونډه ده، د ټول هیواد لپاره یوازې یوه غونډه ده چې هغه د ملي شورا د 2 برخو څخه ده او بله برخه یې د مشرانو جرګه ده چې د ولسي جرګې په ډول په مستقیم ډول د خلکو لخوا ټاکل کیږي. دواړه شوراګانې یوه ملي شورا جوړوي چې مهمې دندې لري او هغوی د خلکو څخه استازیتوب کوي، قانون وضع کوي او د دولت کارونه څاري. ولایتي شورا یوه ولایتي غونډه ده. هر ولایت یوه ولایتي شورا لري. ولایتي شورا د ولایتي حکومتونو دپاره د یوې مشورتي ادارې په توګه ده او همداسې ولایتي شوراګانې د مشرانو جرګې لپاره هم استازي ټاکي. که مینه لرئ ښه زده کړئ نو هره ورځ د پوښتنو او ځوابونو خپرونې ته غوږ شئ. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټولټاکنې د 1404 کال د سنبلې د میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي. زموږ هیواد زموږ راتلونکی زموږ رای. دا مطلب د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر له لوري تاسو ته وړاندې شو.